زلمی چې مو و جنگ ته هڅوي نو ورته وایي زلمی چې مو و جنگ ته هڅوي نو ورته وایي چې هسې که مو کښېښوئ نو تورې به مو زنګ سي. د شال بنسټ پاڼې ټولو کتونکو او اورېدونکو هیله ده چې تاسو جوړ او روغ به یاستئ. سلامونه درته وړاندې کوم. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده چې دا ورځ په ټوله نړۍ کې د نړیوالو ادارو له طرفه څخه د ځوانانو د لمانځنې دپاره مختص شوې ده او ځانګړې شوې ده. موږ هم افغانان به طور افغانان موږ په دې دنیا کې د یو سیال قام په توګه باندې ژوند لرو او غواړو په دا ورځ باندې خپلو ځوانانو ته داسې پیغامونه ورکړو، خپلو ځوانانو ته داسې هڅونې وکړو، داسې پیغامونه ورکړو چې په هغه کې دوی وهڅول کېږي چې دوی د خپل قام، د خپل وطن، د خپلې ټولنې، د خپل روایاتو، د خپل کلچر او د خپلې ژبې د پرمختګ او د لا بریا دپاره پر مخ باندې لاړ سي او خپلې هلې ځلې ژوندۍ وساتي. هغه ځکه چې ځوان چې دی، ځوان د هرې ټولنې، په هره ټولنه کې چې ځوان موجود وي نو ځوان د هغې ټولنې د سباون حسابل کېږي او ځوان ته د هغې ټولنې د روڼ سباون هیله ده او ځوان چې دی هغه د هغې ټولنې معمار ګڼل کېږي. په دې خاطر چې ځوان کې انرژي ځوانه وي، د ځوان ژوند ځوان وي، د ځوان دماغ ځوان وي، هغه هر وخت چې دی خپل دماغ، خپل عقل، خپل علم او خپله پوهه چې ده، خپله انرژي چې ده، هغه د قام او د ټولنې په ګټه تمامولی سي. موږ افغانان چې له سلو کلو څخه په خاصه توګه له سلو کلو څخه موږ په نړیواله کچه باندې د ډیرو مسایلو ښکار یو، یعنی په خصوصا موږ د سیاسي ناچاکۍ ښکار یو، موږ د سیاسي کمزورۍ ښکار یو، موږ په ټوله نړۍ کې په سیاسي توګه باندې کمزوري یو. پر موږ باندې ډېر تړاکونه راغلي دي، نړیوالو زورورو پر موږ باندې زور کړی دی، زموږ وطن یې را لوټې لوټې کړی دی، زموږ وطن یې را برباد کړی دی. آن ده چې له موږ څخه خپل کلچر، خپله ژبه، خپل روایات لا هېر کړي دي. نو موږ د نوي ځوان، زموږ د نوي ځوان په دې نوي کل کې، په نوي حالاتو کې، په دې نوو تقاضو کې، له دې جدیدو تقاضو په حواله باندې زموږ د ځوان دغه یوه ذمهواري جوړېږي چې هغه نور که نه کم از کم چې دا یو کار خو کم از کم له خپل ژوند سره وکړي چې هغه د خپل قام دپاره، که هغه علم حاصلوي د خپل قام د ګټې دپاره، که هغه پوهه راړي، که هغه معاشي ګټې کوي د خپل قام دپاره باید وکړي. او د دې ټولو ګټو راوړلو په خاطر باندې موږ ته یوه لاره پاته ده چې افغانان باید سیاست وکړي. سیاست په دنیا کې واحد یو داسې علم او یو داسې هنر دی چې هغه قام له، هغه ولس له، هغه انسانانو له، هغه انساني سماج له چې دی مثبتې ګټې راوړلی سي او د دغو ګټو د راوړلو دپاره ځوان چې څومره ځوانه انرژي صرف کولی سي، څومره وخت ورکولی سي او د هغونې به دغه قام چې دی د ده له انرژي څخه، د ده له ځوانې جذبې څخه ګټه ترلاسه کوي او د ده ځوانه جذبه چې ده هغه د خپلې ژبې، د خپل کلچر، د خپلو روایاتو په خاطر باندې صرف سي، خرڅ سي، نو به د دې قام سباون چې دی هغه روښانه وي. موږ هر وخت د سبا خبره کوو او د سباون واقعي هغه قامونه ازادي حاصلولی شي چې هغه د سباون سوچ وکړي، د سباون فکر وکړي، د خپل را روان فکر وکړي او د خپل را روان دپاره هلې ځلې وکړي. او زما له دغه مختصر پیغام څخه د شال بنسټ پاڼې له لارې څخه و ټول افغان ولس و ځوانانو ته و زلمیانو ته دغه یو خواست او هیله ده چې دوی خپله مبارزه چې ده، خپل ژوند چې دی، خپله ځوانه انرژي چې ده، هغه د افغانیت او د افغانیت د کلچر د ژبې دپاره، د خپل وطن د جغرافیې د ساتلو دپاره، د خپل وطن د لا جوړولو، د لا سوکاله او خوشحاله ساتلو دپاره چې دی هغه خپله انرژي صرف کړي او خپل قام ته چې دی هغه یوازې او یوازې خپله انرژي په ډېره سالمه توګه ورسوي. همدغه یو وړوکی پیغام و. هیله ده چې تاسو به په غور اورېدلی. مننه او تشکر.